کور باندې ایډوانس اخیستل څنګه دي؟ دا مسله مې مخکې درته کړې وه. ایډوانس د ایډوانس ښه نه دی. دا اوس چې کوم ایډوانس اخلي، ایډوانس که د دې دپاره ورکوې اعتماد دپاره چې د بجلۍ بل پاتې نه شي، کور خراب نه شي، بیا همداسې اونه تښتي، زه به خبر نه یم. د اعتماد دپاره د ایډوانس واخله، خو هغه پیسې چې کومې درکړي دي دا به دې ځان سره ایښي، هغه لوډ به هم خوځوې نه، دا به امانت تا سره پرتي اعتماد دپاره. او د ایډوانس د دې دپاره اخلي چې په دې هم ګټه کوي او هلته بیا د کور کرایې کې یو د دې ایډوانس د وجې نه هغه ته کمی راځي، نو دا ښه نه دی. که قرض دې ورکړی وي د کور کرایه پې ارزانه کوي، نو دا د قرض هغه نه په هغه ته ورسېدله هم ښه نه دی، سود کې راځي. ایډوانس که ورکړې نو کور درته په 50,000 کرایه درکوي، که ایډوانس ورنکړې نو 5,000 درته کوي، نو دا 3,000 روپۍ خو د دې ایډوانس پیدا شو که نه. که قرض دې ورکړی د قرض پیدا خو ښه نه ده. او که امانت دې ورکړی نو بیا دی پکې تغییر تبدیل ورکړي. امانت کې خو دې چې کوم لوډ چاته ورکړی همغه لوډ به هم تا ته واپس سپاري، هغه لوډ په ځای به بل لوډ نه درکوي، همغه لوډ به درکوي او دوی خو پې ګټې کوي، د کور کرایه هم درته راځي او د هغه په پیسو باندې ته کاروبار هم کوي. دا اوس ایډوانسونه داسې دي. ایډوانس د دې دپاره چې دا واخله بطور اعتماد، ځان سره همدغه پیسې کېده. داسې کولی شي د کال یو نیم کال کرایه ترېنه مخکې واخله که نه، کرایه ترېنه په همدې پیسو کې بیا کټ کوه چې دا مې مخکې درنه کرایه واخیستله، دا صورت بیا جایز دی. او نور د مفتیانو د دې وخت دا اوس ایډوانس دا ښه نه دی.